پاتشاه باران دی. دا ناول پنځمه برخه. کور ته ورسېدم، کتابونه مې یوې خواته وویشتل، بېرته ووتم او ځان مې د زمرک دوی حجرې ته ورساوه. هغه هم راغلی و، کتاب یې لوسته. کتاب مې وربند کړ، ویلې دا پر تا د چا وشوه؟ کله مې لوسته هڅوې او کله مې کتاب بندوې. د دې پر ځای چې د پوښتنې ځواب یې ورکړم، اتڼ مې پیل کړ. هغه راته خندل او ما اتڼ کوو، او څومره به چې زما په اتڼ کې جوش راته، هومره به د هغه خندا له واکه ووته، تر دې چې له خندا نه چپه پروت و او خپل تشي یې نیولي و. اخر له خندا نه ړنګ بنګ راپاڅېد او زه یې ونیولم. ما ځان نه ورکاوه، خو چې راته یې وویل له خندا به مې مړ کړې، پر ځای ودرېدم. ویلې ته خو به چې چا مجبور نه کړې، په ډله کې دې هم اتڼ نه کاوه. دا نن کومه هوا رالوتې؟ ورته ومې ویل اشنا ولې به اتڼ نه کوم؟ نن خو ټول کائنات لکه د بنګو پیمانه اتڼ کوي. په خندا یې راته وویل بانګو ته دې لکه چې لاس واچو. ځواب مې ورکړ چې اشنا بانګ مې نه دې څکلې، بلکې د تخیل په سیمه مې په جریبونو بلکې په خرورونو بانګ ټوکېږي. راته یې په استفهامیه انداز وویل نو بیا دا چې در مې درخانۍ شوه. هغه خوشحاله شو، ویل ښه ده غزنه چې ستا د زړه درس کوشیر وماند، خو ته اوس هم لا آدم خانه کم نه یې. خدا زده له کومې څانګې نه د شهباز جوړ کړی و. زه چې ځو ښار ته د دې خوښۍ په تحفه کې به درته رباب واخلم. رښتیا هم بازار ته لاړو او رباب یې راته واخیست او بیرته د زمرک دوی حجرې ته راغلو. راته یې وویل زړګیه ما خو در سره کړې ژمنه پوره کړه، رباب دې زده کړ. اوس ته ماته وایه چې ستا درخانۍ څوک وه؟ سمه ده، اول به درته یوه نغمه وغږوم، بیا به درته درخانۍ وښیم. هغه را سره ومنله او ما هم رباب په غېږ کې ونیو. غوږې مې ورتاو کړل او چې سر یې ونیو نو دا سندره مې په نغمه کې راواړوله. دا ګر چاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلۍ ورېږي مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. په نغمه کې دومره ګرم راغلم چې ځان او جهان مې هیر و. یو وخت مې زمرک لاس ونیو، راته ویلې ظالمه لږ خو ځان ته پام وکړه، له جامو دې خولې ساسي او د رباب دې هم کار وکړ. که پرېښې مې وای نو یا خو دې د رباب تارونه شلول او یا د خپل زړه رګونه. رښتیا دا سندره خو څانګې هم ډېره زمزمه کوله. زړه خو دې هلته خاله نه ده جوړه کړې. ورته ومې ویل اشنا ته د خپلې پوښتنې ځواب خپله ومونده، هم څانګه زما درخانۍ ده. غزنه څه غرنی ګلاب د انتخاب دی، په هر طول پوره ده. هسې د فزیک استاد ته خو به دې هم دعا کړې وي. ومې پوښته چې هغه څنګه؟ راته یې وخندل، ویلې نن سهار یې څومره ښه موقع درکړه. ما هم ورسره ومنله او د فزیک ښوونکي ته مې د دنیا او آخرت خوښي وغوښته. زمرک راته وویل زه به د کتاب په کرښو کې ډوب شم، اوس ستا او ستا د رباب خوښه، آرام کوئ او که د ماښام ډوډۍ ته یې سارېږئ. ناوخته و، بښنه مې ترې وغوښته او خپل کور ته لاړم. بیا نو چې کله لیسې ته لاړم، کله به مې د څانګې سره په خوله خبرې کولې او کله په سترګو. خو د ازموینو لپاره مې تیاري هم کوله. یو ورځ یې راته وویل غزنه ایله څو ورځې پاتې دي، زه خو به د هر کال د اوړي په رخصتیو کې وطن ته تلم، خو دا ځل مې زړه درزېږي، هسې نه چې پلار مې د بیرته راتلو مخالفت وکړي. ما ورته وویل مه ډارېږه، پلار به دې ولې مخالفت کوي؟ ته خو دلته هم د خپل ورور سره اوسېږې. هغې یو سوړ اسویلی وکړ او ویې ویل دا خبره نه ده. د لیسې په دوره کې هم د کلي خلکو زما د پلار په هکله پس پسک کاوه چې پیغله لورې مکتب وایي، په کلي کې خو به بیبي شي، غټ څادر به په سر کړي. خدای خبر چې په پېښور کې څنګه ژوند تېروي. زموږ خلک بل راز دي، هغوی وایي چې هلک هم پاکولتیا شي نو له اسلامه لاس وینځي او د نجونو لپاره خو د پوهنتون تصور هم نشي کولی. آخر پلار غریب مې تر کومه په غوږونو کې مالوج ګرځوي. غزنه زه خو ډېره پریشانه یم، خدا زده څه به کېږي. دا څانګې خبرو خفا کړم، سترګې مې لمدې شوې. له ځان سره مې وویل آخر تر کومه به موږ داسې یو؟ کله به زموږ د غرونو په جنګ ځپلو کنډرو کې د دړګیو پر ځای د علم څراغونه روښانه شي. خو بیا مې خپل ځان په کابو کې راوست او څانګې ته مې داسې ډاډ ورکول پیل کړل
سانګې ته مه خفه کېږه، داسې به نه کېږي. ستا پلار د ناوړو روایتو خلاف بغاوت کړی دی چې ستا د ښوونې روزنې دومره غم یې وخوړ. خامخا دې پوهنتون ته هم را پرېږدي. خو دا راته ووایه چې پوهنځی به کوم انتخابوې؟ ته ووایه ته به کوم پوهنځی انتخابوې؟ ما ورته وویل زه خو ستا د مینې د سندرو، خبرو او رباب سره اشنا کړم. ادبیات به ووایم. که د زړه خبره درته وکړم، زما هم ادبیات خوښ دي. د ادبیاتو د ښوونکي دا خبره مې په زړه لګېدلې چې ادب د ژوند تفسیر او د هغې د بدلون لپاره وسله او استدلال دی. زما هم دغه هڅه ده چې ژبه او استدلال زده کړم چې په ټولنه کې کره او کوټه خبرې او روایتونه بیل شي، نو بیا به بدلون هم امکان پیدا کړي. ګڼې ګمان مې نشي چې زموږ د پرمختګ دا وړی شړی شي. خو رښتیا دا راته ووایه چې رباب دې د څه لپاره زده کړ؟ په مسکا مې ورته وویل په رباب کې مې تا پسې ویر کاوه. دا لنډۍ دې نه ده اورېدلې؟ اوهو رباب زما په غېږ کې راکړه، زه مې د خپلې ځوانۍ ویر پکې کومه. غزنه اوس هم ویر کوې؟ نه اوس خوشحاله یم. نو بیا ولې راته د ویر لنډۍ وایې؟ ښه غوږ شه بله درته وایم. اوهو خدای دې زما د غېږ رباب کړه چې اننګي دې لکه غوږې تاوومه. لنډۍ مې وویله خو سملاسې پرې پښېمانه شوم. هیڅ نشو کېدای. اوبه له ورخه تېرې شوې وې. څانګه له حیا نه لکه مڼه سره شوې وه. اوږده باڼه یې ښکته کړل او غلې شوه. څو شېبې ما نه هم د خبرو چل هېر و. خو بیا مې د لنډۍ د اغېزې د پټولو په نیت ورته وویل رښتیا له ازموینو وروسته به په لیسه کې د کانکور کورسونه پیلېږي. ته ورته ایسارېږي او که وطن ته به ځې. خبرې یې پیل کړې خو په لهجه کې د لنډۍ نه د راپیدا شوې حیا رنګ محسوسېده. ویلې نه ورور مې د ازموینو نیټه پلار ته لیږلې ده، راځي به. زه نشم ایسارېدی، البته کتابونه او نوټونه به له ځان سره یوسم. که پلار مې د لوړو زده کړو لپاره قانع کړی شو، تیاری به هم وکړم او کانکور ته به هم ځان را ورسوم. امتحانونه راغله او تیر شول. د خدای فضل و. زه څانګه او زمرک په ښه نمرو بریالي شو. د نتایجو په ورځ مدیر صاحب ټول زده کوونکي په کتاب ودرول او ویې ویل د 12 ټولګي د زده کوونکو لپاره مېلمستیا ترتیبوو. د لیسې ټولو شاګردانو ته بلنه ورکوو. د بریلیکونه ورکړه او یو سټیج ډرامګۍ د غونډې برخې دي. خو چای شربت او ځینې نور څه به هم وي. هیله من یم سبا به راتلل نه هېروئ. وسلام. د مدیر صاحب په بلنه سبا ډېر شمېر شاګردان لیسې ته راغلي وو، بلکې د څو تنو ناکامانو او هغو شاګردانو سربیره چې د سخت رقابت په پایله کې خپله نمره بایللې وه ټول راغلي وو. لومړي شاګردانو یو ډرامګۍ سټیج کړه چې پر افغانستان د جنگ د ناوړو اغېزو زغلنده انځورګري یې کوله. بیا مدیر صاحب سټیج ته راغی. د لیسې پر کلنیو هڅو او کارونو یې رڼا واچوله. بریالیو زده کوونکو ته یې بریلیکونه ورکړل او نور یې لیک او لوست ته وهڅول. بیا تفریح ته ورته فضا جوړه شوه. د سټیج مخې ته هیڅوک نه و. ملازمینو چای شربت وویشه. وروسته اناونسر د سټیج شاته څرګند شو او د لاوډ سپیکر د مایک په ټنګولو یې د شاګردانو پام د ځان په لور کړ. ویې ویل تاسو ټولو ته معلومه ده چې په داسې موقعو زمرک د خپل ځان سره رباب راوړی. داسې ښکاري چې نن به په وروستي ځل د هغې نغمې زموږ د لیسې له انګړه پورته شي، ځکه چې هغه فارغ شو، پوهنتون ته به ځي. په هر حال زموږ له ګوتو ووت. زه بلنه ورکوم. هیله ده چې په ارام ډول او د زړه په غوږونو به یې واورئ. په سټیج درې غوړېدلې وه. اناونسر مایک ورښکته کړ. زمرک هم ورغی. رباب ته یې ګوته واچوله. داسې رباب یې وغږاوه چې پخوا یې په لیسه کې نه و غږولی. او ولې به یې نه غږاوه؟ په لیسه کې یې وروستی رباب و. ټول استادان او زده کوونکي داسې غلي او حیرانو لکه بوتان. هغه بوتان چې یوه زمانه یې د دې رباب نغمو ته انتظار کړی وي. ونو بوټو او ګلانو ورسره لکه ماهر نڅاګر په نظم سر او تال رقص کاوه. وسو په زړه پورې نغمې وغږولې او بیا یې رباب غږول بس کړل. مایک ته یې خوله ورنږدې کړه او ویې ویل درنو حاضرینو، زما رباب خو مو ډېر اورېدلی. زما یو ملګري اوس رباب زده کړی. هغه به په دې وروستۍ غونډه کې د لومړي ځل لپاره رباب وغږوي. غزن ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي.
زما د نوم په اورېدو د زده کوونکو ترمنځ ګنګوسې پیل شوې. یو تر بله یې وویل غزن او رباب. زمرک بیا بلنه راکړه. جرأت راته ګران و، خو د زمرک او نورو ټینګار اړ کړم چې یوه نغمه وغږوم. هماغه نغمه دا ګرچاپېر په غرونو راغله بارانونه یاره، ګلی ورېږي مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی، مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. چې له سټیجه راکوزېدم نغمه مې په ذهن کې ګړنګېده او خورو ورو حواسو مې ورسره د شاګردانو د لاسونو پړکه یو ځای کوله. له کومې خوا به مې د زرینې اواز هم اورېده چې ویل یې ته خو په ساده کې تیله دار وختې، خو زما په هواره ځمکه پښې ښویېدې، بارانونه نه وو راغلي. خو چې د څانګې څنګ ته ورسېدم بڼو پورې دوه سپینې ځلېدونکې اوښکې نښتې وې. تر ناوخته په لیسه کې وو. څانګې او زرینې را سره مخه ښه وکړه. زما سترګې هم د څانګې په شان لمدې شوې. په تلو تلو کې څانګه لکه د ګلو لښته کږه شوه. په سرو سترګو یې راوکتل. زما د نظر غېږ مري لاسوم وې. ډېره لمن ونیوه، خو د بېلتون لاسونه ډېر زورور وو. د ژېړ لمر په وړانګو کې هغه یوه زرینه مجسمه ښکارېده. زما نظرونه یې تر هغې پښو ته ځان غورځوه چې پناه شوه. زما څانګه د بېلتون سیلۍ یوړه، زما ښکلې څانګه، زما ګلورینه څانګه، او زه لکه خزان وهلې ونه پاتې شوم. د خوږو نغمو مرغۍ والوتې، یوازې سپېرو سیلیو زما په وجود کې ویرونکی ساز غږاوه. زما سترګو څانګه بایللې وه. ټول کائنات راته ناامیده جوارګر ښکارېدل، لکه چې قمار یې وهلی وي، لکه چې ښایست یې بایللی وي، لکه خپل ټول رنګ و نور یې چې له لاسه ورکړی وي. بیخي بل راز شوی وم. د ژوندي لاش کلمه راته د ډرامو او ناولونو یوه مړه اصطلاح ښکارېده. خو د څانګې له تلو وروسته وپوهېدم چې ژوندی لاش هم وي.